السلام علیکم. لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، موږ له تاسو سره وعده کړې وه تر څو تاسو لپاره بهترین کتابونه معرفي کوو او تاسو سره به کومک کوو چې کوم کتاب د خپل راتلونکي لپاره انتخاب کړئ. راځئ نن تاسو ته د فردي نظم په اړه وغږېږم. فردي نظم کتاب چا لیکلی، د کوم موخو لپاره لیکل شوی او کوم افغان ژباړلی دی؟ سیلف ډیسپلین یا فردي نظم هغه کتاب چې د لیکوال برایان ټریسي لخوا لیکل شوی دی. برایان ټریسي هغه شخص چې په میلیونونه کسان له برکته نن ورځ ښه ژوند لري او ښه کاروبار لري. دا کتاب په 21 څپرکو کې لیکل شوی دی. د هیواد تکړه او روان ژباړن میر احمد یاد لخوا ژباړل شوی دی تر څو خلک ترې فایده واخلي. د دې کتاب په لوستو به مو خپل ژوند، شخصیت، کرکټر او د موخو په ترلاسه کولو کې پرمختګ وکړئ. که چیرته غواړئ پرمختګ وکړئ، بدلون وکړئ او خپلې موخې ترلاسه کړئ، نو د کتاب لوستل مه هېروئ. دا کتاب به مو ژوند حتما در بدل کړي. که چیرته د کتاب لوستلو شوق او اراده لرئ، نو د دې کتاب لوستل بیا ځل وکړئ. که چیرته موږ دا کتاب په دوهم ځل ولولو، هغه نقاط ته متوجه شو چې تیر ځل مو ورته فکر نه و شوی او دا ځل به غوره مطالعه ولرو. د کتاب لوستل یو ځل نه بلکې په بار مهم دي. مننه.